قدرمنو کتونکو زه وراتلی یم او تاسو ګورئ وایس اف سوات چې راغلی یو جي تیمرګرې ته. په تیمرګره کې یې راسره یو مشر بابا چې دی هغه موجود دی، شفیع الله سرتور چې سرتورې تخلص دی او د ډیر وخت نه چې دی دغه شعر و شاعري کوي. نو تاسو ته پته ده چې ادبي پروګرامونه هم تاسو ته موږ وخت په وخت وړاندې کوو، هم په دې غرض هم په دې هیله چې زمونږ بعضې ځوانان هلکان او بعضې مشران هم دغه شعر و شاعري سره زړه لګي، نو هغوی دپاره موږ مختلف پروګرامونه راوړو. سرتور لالا را سره موجود دی. السلام علیکم سرتور. وعلیکم السلام لالا څنګه حال دی؟ الله رحم دې. صحت مو ښه دی جي؟ تاسو په خیر راغلی. الله دې وبخښه، خوشحاله اوسئ. په دې خاطر هم په دې غرض راغلو چې یاره د سرتور لالا نه څه شعر و شاعري واورو. ولې نه، انشاءالله ضرور. جی دا به درته ووایو. مخکې د دې نه چې شعر درته ووایم، یوه قطعه ده چې وایي بیا به د بل چا د ارمانونو قتل نه کوي، بیا به د بل چا د ارمانونو قتل نه کوي، او لږ که څوک د خپل د ارمان په قدر پوه شي، هر څوک به د خپل وجود حصه ورته ښکارېږي. بیا هر څوک به د خپل وجود حصه ورته ښکارېږي بیا کله چې انسان د بل انسان په قدر پوه شي. او د ټولو نه لومړی به درته داسې یو شاعري د وخت مطابق وایم، وایي چې غزل دی چې مور دې شمړه د ناچارۍ له حده باسي سړی، مور دې شمړه د ناچارۍ له حده باسي سړی، او د ژوندانه د مجبورۍ له حده باسي سړی، د هېواد غم د ولس درد او د راتلونکي فکر را رسوي ساتر مرۍ له حده باسي سړی، او د رڼایي په ښار خورې د جهالت ورېځې، د رڼایي په ښار خورې د جهالت ورېځې، او د تورتمونو د لړۍ له حده باسي سړی، سوال د یتیم جړه د مور د بېوسۍ د حالت، سوال د یتیم جړه د مور د بېوسۍ د حالت، او د شتمنو بېغورۍ له حده باسي سړی، او شعر دی چې ماړه په خېټو په تن پټ د شنو شوس کې، ماړه په خېټو په تن پټ د شنو شوس کې، او د څو بادرنګو ککرۍ له حده باسي سړی، او د قبر خوا کې زمزمې څه د غمجن ترنم، د قبر خوا کې زمزمې څه د غمجن، د قبر خوا کې زمزمې څه د غمجن ترنم، جړه د کونډې ښاپېرۍ له حده باسي سړی، او زغم به سرتوره سړی څنګه او تر کومه وکړي، زغم به سرتوره سړی څنګه او تر کومه وکړي، څړي کې د زړه نری نری له حده باسي سړی. دا راته ووایه چې شعر و شاعرۍ ته د کوم وخت نه راغلي او په څه غرض باندې راغلي؟ زما دا به درته ووایم چې زما تقریبا 55 کاله عمر دی، او تقریبا د ځوانۍ نوي ځوانۍ په عمر کې دومره راته پته ده چې ما لومړنی غزل بهرحال اوس به مې په یاد هم نه وي غزل، خو لکه ما په 15 کلني عمر کې لیکلی دی. 15 کلن تاسو وایي چې تاسو غزل لیکلی؟ تقریبا لکه 40 کاله موږ شاعري کړې ده، او د شعر او ادب سره تعلق پاتې شوی دی. شعر و شاعري ته په څه غرض راغلي وایي؟ بس زما به اکثره داسې وه چې د کوم دا سنجیده شاعران دي دغه وخت به کاظم خان شیدا به مې ډېر لوسته، خوشحال خان خټک به مې لوسته، داسې شاعران به مې لوستل. په هغه وخت سره تقریبا د اجمل بابا د ځوانۍ شاعري به وه په هغه زمانه کې، هغه به ما کتله ډېره زیاته، داسې ځینې شاعران به مې کتل، نو د دې نه زه متاثره وم، شعر ته مې ډېر شوق و. بس په خپله مې لومړي ځل دپاره چې بس یو دم داسې مازدیګر ټیم و، بس قلم مې راواغسته او د جوارو پټي په غاړه باندې ناست وم، او بس شعر مې شروع کړم. ما لومړنی غزل ولیکه، او بهرحال هغه غزل به مې اوس په یاد نه وي، نو د هغه وخت نه بیا د شعر او ادب سره دغسې تعلق پاتې شوی دی. وخت په وخت د رسنیو سره او د میډیا سره، راډیوګانو تلویزیونونو دې سره د خپل حده پورې روابط ساتلي دي. د اوسني دور او زندګۍ او د ژوند په اړه باندې مو څه لیکلي دي؟ په دې حالاتو مو څه لیکلي دي؟ حالاتو باندې به انشاءالله زه درته یو موجوده وخت کې شعر ووایم چې وایي د ژوند د ضروریاتو که ګراني ده په دې ښار کې، د ژوند د ضروریاتو که ګراني ده په دې ښار کې، او مرګونه خو وړیا دي ارزاني ده په دې ښار کې، او جامه کې د انسان د انسانیت د وینو تږي، جامه کې د انسان د انسانیت د وینو تږي، او نظرې د ځینو خلکو حیواني ده په دې ښار کې، او خپسې د نفرت د انسانانو په مخ ناستې، خپسې د نفرت د انسانانو په مخ ناستې، او دا څه بلا پرېوتې اسماني ده په دې ښار کې، او پایښت د ژوندانه چې د بل مرګ کې لټوي څوک، پایښت د ژوندانه چې د بل مرګ کې لټوي څوک، دا څومره بې ننګي بې ایماني ده په دې ښار کې. او شعر دی چې یو مري پکې للوږي او بل فیل ډېر مړښته، یو مري پکې للوږي او بل فیل ډېر مړښته، او فطرت جدا جدا دی ځان ځاني ده په دې ښار کې،
یو شور دی د باطل د تبلیغات او ازادي ده یو شور دی د باطل د تبلیغات او ازادي ده او د حق جبه خاموشه زندانی ده په دې ښار کې ډېر ښه دی. او جونګړې د خوارانو لوله پدې د جنګ اور کې جونګړې د خوارانو لوله پدې د جنګ اور کې او فضا د سرو سکروټو باراني ده په دې ښار کې او درود محتسب سره بیا منډې وي جومات ته درود محتسب سره بیا منډې وي جومات ته رایجه ښه د ډب مسلماني ده په دې ښار کې او کوربه پکې سوالګري خیراتونو باندې پایي کوربه پکې سوالګري خیراتونو باندې پایي او ډېر وخت نه د پردیو سلطاني ده په دې ښار کې زبردست. او هر څوک د خیر خبره بدلوي د شر په ژبه هر څوک د خیر خبره بدلوي د شر په ژبه سرتوره سوګنه تاواني ده په دې ښار کې ډېر ښه دی، ډېر زبردست دی. د اوسني دور اوسنۍ زمانې کې کوم شاعر مو خوښیږي؟ اوسنۍ زمانه کې ټول شاعران ښه دي. زما موجوده په ځوانو شاعرانو کې د جندول د سیمې درویش روحان صاحب ځوان کول ینګ شاعر دی، ډېره ښکلې شاعري کوي. تاسو به ورسره کله که رابطه مو سره نه وي شوي ورسره وکئ. امام منظر صاحب مې ډېر خوښېږي موجوده شاعرانو کې، ډېر زیات هغه شاعري ډېره زیاته خوښومه. ممتاز اورکزی مې ډېر خوښېږي. اباسین صاحب کله کله اورمه او اکثره په ښځینه شاعرانو کې خو هم ډېرې دي. حسینه ګل بیا اورمه، دا سلما شاهین، نیله مرزو، بعضې داسې نور شاعران او شاعرانې اورم. اوس شاعر استعدادونه ډېر زیات دي. نور احساس هم کله کله د هغو هم بعضې انټرویوانې مې کتلې دي. یو څه وخت مو سره داسې د شعر او تبادله مې ورسره خبرو هم شوې ده.